شو مړه سړیا جنۍ دې رانه د کیمرې نه وړه سړیا جنکۍ به پکې ټول عمر راولي که موږ به پکې هم راولي لرې ته پکې لا څوک یې سړیا زه پلیر یم پلیر پکې لا څه شی دی کلاړی یم بابر اعظم یم بابر اعظم یې که قیده اصغم یې زموږ کار دې خراب کړي موږ پکې جنکۍ راوړو تبا برباد شوم یار قسم دې څه شی راپرېښی دی پېدلی نه یم چې ګټه وه بوټو څه شی و خو دا لګېدل حال مې خراب دی ما وی زمال خراب دی مسلمان ستال خو زمان هم خراب دی یاره زمال یو دم خراب دی د دې واده دا مشوره به موږ له چا راکړي هغه سړی که ته غواړې دې نه واده خو لونډان السلام علیکم وعلیکم السلام مشره په خیر دوستان هلکه څه کیلې کوې خو راځئ چې دلته کینو مشغول شو که نه مړه ته ناست نشته مشره په جنجټ کې نښتي یو سړیا دا ولې دا ګوره مشره دا مسلمانه کور درزه غرب دی زما د دې یو ال دی مسلمانه خو چې کور ته ننوځي که نه چې حالات دې خراب دي چې څه ښځه وي هغه خبره ونه منو چې څه غواړي هغه ولې راوړو د هغې باوجود بیا هم وروره الخه نشته یاره بلاګانې دي هلکه دا ښځې تاسو په خپله اوږو ته خېجول دي که نه موږ ګندې خېجولي په خپله که ختلي مسلمانه موږ څه کړلي کله له سرخي راوړی کله له داخله دا خو مثالی چې ده که نه د شادوګو ده ښځه چې ده که نه د دې بوټ شی ده داسې مګل غواړي نه منه او که نه او داسې جونګه سړی غواړي نو ما وی که نه چې کوم سړی د ښځې خبره مني د هغه دلاګان دي خو دا دلاګان ما ته تاسو ښکاره شول نه منه تلیفون دې ته ما ته تلیفون دی د کوره چې څه وي ښه تاسو به غلي شئ او زه درځم دلته راغلم 5 منټو کې درځم وړه مې هغه ګل او سالن مين پخ کړل سمسیل ته پرتا ده چې درلم زه به جارو کوم دوکاندار هم لږ شوده دی او ګرانه ګراني ده خو دا شی به دې چپه کړمه د دې نورو بور پیسې ورکړمه دوکانداره دا دوه چیزونه یې دې لږ حساب وکړو مېلمانه دي جلکي مې دی هلکه دوکانداره دا حساب کتاب نستی که زما دا مخکې که ستا دا مخکې که ستا 300 روپۍ دا شوې او 200 روپۍ د تیلو 500 روپۍ شوې دا تیل پرېږده په دې باندې جادو کومه د دې حساب به درکړمه دا ته وکړه جادو ته څنګه جادو کوې په تیلو بس اوس به وینې که نه ان پکوړی بند پکوړی 4 کړی سه چوپ ان پکوړی بند پکوړی 4 کړی سه ان پکوړی بند پکوړی 4 کړی سه پیر صاحب ډېره د کمال پرزه راته ښکارېږي ډېر رسېدلی شی راته ښکارېږي داسې یو څو نصیحتونه راته وکړه چې په زندګۍ کې په کار راشي په کار راځي کرګونه خبرې راته وکړه نو تاسو ته یو 3 خبرې کومه دا به په زندګۍ کې د سره نه کوئ ډېره ښه ده جي یو به د کور والا په مرضۍ واده نه کوئ صحیح ده جي یو به په خپله مرضۍ واده نه کوئ او دریم چې ده که نه د سره به واده نه کوئ روک که مړه قسم دې دومره خفه یم بېګا ملتان میچ بېللی په دې سر مې یو دم دړلی ګورې خبرې پالتونو کې هلکه لرکوه مړه سړیه ملتان څه شی دی پېښور زلمي وایه چې نن وګټي چې اور ترې نه وباسي لر که مړه پېښور زلمي څټل السلام علیکم وعلیکم السلام مشرقۍ برابرې برابر یې پاسۍ سوسو په ګران هوټل کې د باندې ډوډۍ وخورو دا څه وایي مسلمانه ته خو د زمانې هغه کنجوس یې په 1 روپۍ باندې مړ سپی راکاږې چې کوم په میلیونو باندې نو ته په موږ څنګه په ګران هوټل کې خرچه دا مې بېګا د ملګرو سره شټ ولګو په کرکټ باندې که نه نه مړه هغه شټ مې وګټو مبارک شه ولې ته وبخه نو ما وې دا ارامې روپۍ دي زه چې به د ارامیانو ملګرو باندې یې وخورم یلکه چې دا مچان په ما باندې ولې کیني یاره دا مچان ځکه په تا کیني که نه چې ته ډېر زیات پلیت یې نه دغه خبره نه ده که نه دغه خبره نه نو بله څه خبره ده مسلمانه د خدای مچان خو کیني په ګنده ځای دا ډیرانونه چې د اسقا ځای نه دا پلید خلک یې په دې باندې مچان کیني نو دا خبره خو ټیک ته چې دنده نو بله څه خبره ده بله دا خبره ده که نه چې زه د ګلونو په شان یم که نه دا مچان په ما باندې ځکه کیني مشره امرګري تا ته وایم په دې درو چیزونو کې ماته یو د کار شی وښیي چې د هغې اهمیت هم زیات وي په وخت د ضرورت هم په کار راځي کلاشنکوف ټوپک
توره او قلم پین کم یو زیات په کار راځي زیات اهمیت دی یاره په دې کې زما په خیال د تورې اهمیت زیات دی د تورې څنګه زیات دی د تورې د اهمیت زیات دی چې تیره توره د حبلاس کې که نه سړي له په دې نیمه کې راپرې کوتری که ورته یې که نه وباسه هی عقل دی په پوندو کې دی د خدای غ خرابي د خدای غ لیونی مسلمانه توره د پخوانۍ زمانې د خلکو اسلحه و خلک پې کوتره کو نن سبا چې دی په کې داسې څه مسلې یا څه خبرې نو د هغې نه خو ښه دا ده چې کلاشنکوف راوالی خپله مسله پې حل کړي نو د تورو سره به څه کوي روغ شه مړه روغ شه مړه دا دواړه موبخه دي ولې داسې یو کار دی که نه چې نه کراشم کور کولی شي نه توره کولی شي قلم یې کولی شي دا کوم یو کار دی مشره پرتوغاښ اچول یاران دی سلام علیکم بولګیا سلام علیکم مشره خی برابري خیر خیرت الله الکه موسم نن ډیر سوهانه کړی دی ها زما لږ ایمرجنسي د بولګیا ته مې کتي مرګري خو ډیر شه دي خو یاره ما وي زما د دست باندې به دا کنډه وکړم دلته خواره ته مرګري ناستي او لږ ایمرجنسي مې ده 1000 روپۍ مې په کار دي ان شاء الله تعالی یا به تنن ما زیګر واپس کما یا به سبا درکما خو مهرباني به دی له تعدی کې وشا براو باسا زمړه خپل کار کوي یار زما په جیب کې ځان له منګکان منډي وي منګکان دا څه دی مشره ته ما هغه تشپانو ته وینا کوي که نه چې د هغه په جیب کې منګک نه سپېره کېږي دا خبره دې بالکل داسې وکړه روک شه مړه دا داسې مرګري وایه دا کسان داسې خبره کوه ورشه ورته د بل چا نه واخله چې دا وټسپ نه ولې کار نه کوي یاده ماما السلام علیکم وعلیکم السلام ماما جی دې یو اس بي کې راله ګانې واچوه بدې کې څه واچوم د څو روپو واچوم دا ولا ماما د 10 روپو په کې د نازي اقبال غاني واچي تودي ټپي د 10 روپو په کې د نادیا ګل غاني واچي ډانسونو ولا د 10 روپو په کې د وګمې غاني واچي 10 روپۍ به واپس راکړي ټیک تا هاي په دې دومره ګرانۍ کې دومره غټه خرچې سله کوي او 10 روپۍ واپس سله غواړي خوښه دې نه ده چې په دې 10 روپو کې زرڅانګه راوغواړم ډاس درته وکړي دغه دا خو غټه مسله ده یار دا مشر ناس دې نه تاسو کوم السلام علیکم مشر وعلیکم السلام خی جناب ټیک ټاکی خیر خیر الله مشر دا راته وای چې د خیره د کم ځای ما له اوس واده وکړو زه د یو ځم پاتې نه شوم هادي راغلی راغلی سیوان دي اکه دکاندار دا سیب په څو دي دا په 400 روپۍ کیلو دی کېده دا غسته زمون کار نه ده کېده دا به لاله امروتان دي هلکه دکاندار د امرود په څو دي دا په 350 روپۍ کیلو دی دم کېده راځه چې ځو چرته نابوزي لاله نه ماله واله تا خو زه له پټه لما اوس روانې بچه دا ډېر ګران دی دا غسته زمون کار نه دی او لږه دمه کوه نشم کولی دمه څومره دمه وکړمه دومره دمه کوه که نه چې په جنت کې به بیا دا او یو خورو سره دا هلته موږ هلته بیا پوره خورو د زړه سره په تا چې دا څومره خرچې زه کوم دا څومره حساب کتاب دی دا څومره روپۍ ته وړاوئ دا ټول زما د نیک کمالات دي ګورې راځه چې ځو چې میله ودېږم اوس راځه جانو نیک السلام علیکم سلام دغه ځای کښېنه زړګیه بچه دا جنۍ څوک ده تا ته چې ما ویلي وو که نه ما وایي زما خوښه ده زه سره واده کوم دا هغه جنۍ ده تا دې ته زما په باره کې څه ویل دي ما خو ته ستا په باره کې څه نه دي ویلي نو اوس ورته ووایه که نه جانو دا زما هغه نیک دی او د ده چې کوم دی که نه نو د دنیا بنګلې دي خپل 3 ګاډي دي ورسره او چې کوم دی په کروڑونو روپو بینک بیلنس دی او ډېر زیات غټ کاروبار دی انتهایي دا څه خرچه دا څه پیسې درته چې په ما لګوي که نه دا ټول د ده دي ته پکې بیا د کوم باغ مولوي زما خو دا خوښ دی لاړم اوپسې ولې خوره دمه به پکې نه کوي د سره څنګه خورم مشه په وختي نه پیسته دې په دې ووژلم د 500 مرضونو علاج دی دا به ټي خوري دا شاته واوره به پسې هم خورو شاته زه نشم خوړی زه لاړم ته کښېنه دا به خورو او د ما ته خاص ملګری ځکه مې دې شنګلې ته راوڅی چې دا وړې چې ښه شي زه ښه برابر یم ما کې څه مرضونه دي
په تا کې ډېر غټ مرضونه دا مرضونه ښه کوي. سلام علیکم روري. وعلیکم السلام. ښه ده چې بیا مې موندې ستا په اړه کې څه دي مشره؟ نو ما په اړه کې واوره واورې دې ته نه یادومه دا ته زما دومره ښه ملګری وي تا زه ولې پرېښوم زه په تا پسې کور ته درځم ته زما سره نه میلاوېږي زه تا ته ټلیفون کوم ته ټلیفون نه چوتی زه ملګرو ته سوال جواب ویم چې دی دې زما سره میلاو شي ته زما سره نه میلاوېږي نو که ته زما سره نوره یاري دوستي نه کوې زما سره نوره ملګرتیا نه پالې نو مسلمانه د خدای ما ته صفا صفا ووایه که نه صفا صفا हेलो हेलो भाईजान ये कुल्ले दे देना 1000 रुपए خزه دا سړی څه وایي ما په خیال منګه او ته غریبانان ښکارېږو وایي چې دا والی ځان نه والی تېنه ओ भाई कुल्ले तो दे दो कुल्ले وړو نه پیدل कुल्ला भी राके مشره دا 50000 روپۍ چک ته ورشه راوباسه او خپلو بچو مچو له پې دې روژې له څه خرچه واخله ښه نه خانجي په دې کې د مشره نه نه مه کوه سړیا دا زما له طرفه شو که نه ماشومانو له پې دغه واخله خانجي نه دا مسله نه ده نو څه مسله ده خو کیدی که نه ورشه خپلو بچو له پې دغه وکړه غریب سړی نو بیا نخرې څه له کوي نخرې نه کوم هغه دغه هغه دغه څه خو واپس یې کړه مننه هغه سیند خو پې وکړه که نه सोजो बबुआ मानो बिल्ली आइया सोजो बबुआ ګوګل اوړه ډېر ګران دي په 4000 روپۍ تروړه ده دا ماشوم جاړي د لوږې نه مري که نه ډېره زیاته مینګۍ ده موږ به اخر په دې باره کې څه کوو موږ ته لږ ووایه ته کوانا ټینګه کپ